طالبانو د ناکامورا په اړه غټ اعلان وکړ. که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ ویډیو تر اخره وګورئ او که تر اوسه پورې مو زموږ په امیر پلس چینل نه وي سبسکرایب کړی نو همدا اوس زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ناکامورا له آرام او پرمختللي جاپان راغی. زموږ خړو دښتو ته یې اوبه برابرې کړې. خړې دښتې راته په شنو باغونو او پارکو بدلې کړې خو موږ ونه ساتلو او دښمنانو مو په ټنډه رانه وویشت او ژوند یې ترې واخیست. خو دا ځل طالبانو هم د ناکامورا په اړه غټ حقیقت بیان کړ. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند او د طالبانو یو فرهنګي غړی جنرال مبین په تازه مرکه کې ویلي موږ په ناکامورا ډیر زیات خفه یو او طالبان کوشش کوي چې د هغه اصلي قاتل پیدا کړي. هغه د ناکامورا په اړه وویل چې ناکامورا تیر د طالبانو په دوره کې افغانستان ته راغلی خو د هغه د وژلو پړه په مخکنی حکومت واچوله. جنرال مبین دا هم وویل چې زه د ناکامورا له کورنۍ سره غږېدلی یم او هغوی ته مې ویلي چې تاسو به افغانستان ته خامخا راغواړو. دا زموږ نننی راپور. تاسو د دې راپور په اړه څه ویل غواړئ؟ موږ ته یې په کومنټ کې ولیکئ. تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم.